بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده که د یو چا پلار د سړي سره د ناراضګۍ په حالت کې مړ سي، یعنې د ده څه خوابد دغه ولاړ سي مړ سي، نو د دغه زوی دپاره بیا د مسلې د حل کېدو دپاره څه کول پکار دي؟ اوس خو پلار نشته چې معافي ځینې وغواړي. مفتی سید محمد سلمان منصورپوري په خپله فتاوا کتاب النوازل جلد نمبر 10 صفحه نمبر 23 هغه داري کړي دي که د چا پلار مړ سي او هغه د ده څه خوشحاله نه وي، نو د هغه د ګناه د معاف کېدو صورت دا دی چې د خپل جرم او د غلطۍ د الله څخه توبه او استغفار وکړي او د خپل پلار دپاره مغفرت او د بخشش د الله څخه دعا وغواړي، او کچیر وس او طاقت لري نو د هغه دپاره صدقه او خیرات وکړي یا د قرآن تلاوت په ذریعه هغه ته د ایصال ثواب وکړي، هغه دپاره ثواب راورسوي. نو په دې عمل باندې دا امید دی چې ته دا وکړې نو چې هغه ستا پلار به خوشحاله سي او الله جل شانه به دې ګناهونه معاف کړي. دغه رنګه حدیث راخص دی شعب الایمان للبیهقي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 206 او دغه رنګه مشکات المصابیح صفحه نمبر 421 او سنن ابن ماجه چې نبی علیه السلام فرمای التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سنن ابن ماجه حدیث نمبر 4250 مشکات المصابیح 206 او وفي المرقات مرقات المفاتيح باب الاستغفار والتوبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 200 او شرح العقائد صفحه نمبر 112. نو محترمه د دې حل دا دی چې ته د خپل پلار دپاره توبه او استغفار د الله د خپل ګناه چې ستاسو پلار ناراضه کړی دی، اول خو دغه ګناه تا کړی د الله راضي کې د الله څخه توبه او استغفار وکړې، ډیر توبه او ډیر ندامت اظهار وکړي، او دویم دا دی چې د خپل پلار دپاره دعاوې کوه چې الله جل شانه د بخشش وکړي، د ده دپاره د درجو دپاره دعاوې کوه، او که وس طاقت لري خیرات او صدقه پسې کوه، که د خیرات او